د کرکټ او د کرکټ مینوالو لپاره بدې ورځې دا چې کرکټ په ټوله نړۍ کې ولې داسې شو دا هر سره په دغه ویډیو کې وګورئ ګرانو مینوالو. السلام علیکم. په کرکټ باندې په لومړي ځل بدې ورځې راغلي. کرکټ چې د نړۍ یوه غوره لوبه ده له تېرو څو لسیزو په دوامداره توګه کیږي، خو د نوي کرونا وایرس له امله ښایي 2020 زیږدیز کال د کرکټ تر ټولو بد کال وي. د نوي کرونا وایرس له امله په ټولې نړۍ بوږنېدلې په نړۍ کې دا مهال 120,000 انسانان په کرونا اخته دي چې له بده مرغه 4,500 مړه شوي. د کرونا وایرس د نړۍ 120 هیوادونو کې مثبتې پیښې ثبت شوي. نن د کرکټ مینوالو لپاره ډیره بده ورځ وه چې د کرکټ مینوالو پکې ډیر بد خبرونه واورېدل. لومړی د استرالیا او نیوزیلینډ ترمنځ یو ورځنۍ لوبه په تش میدان کې وشوه چې دا کرکټ لوبې کې بیخي بېسارې ده. تېره ورځ د هندوستان غوره لیګ د 15 ورځو لپاره وځنډېده. د آی پی ایل لوبې چې پخوا ویل شوي وو چې د مارچ په 29 به ترسره شي د اپریل په 15 پیلیږي. تېره ورځ دوه نور بد خبرونه هم د کرکټ مینوالو ته ورسېدل. لومړی د انګلستان او سریلانکا ترمنځ ټیسټ لوبې تر نامعلومې نیټې وځنډېدې او مهمه بله خبره دا وه چې د هند او افریقا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ لغوه شوه. همدارنګه د افغانستان ګریټ 1 سیالۍ هم تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدې. د هند او افریقا ترمنځ د یو ورځنیو لوبو لړۍ څه موده وړاندې پیل شوه. لومړۍ لوبې د باران له امله بې پایلې اعلان شوه، خو ټاکل شوې وه دوه لوبې په تش میدان کې وشي، خو دا لوبې لغوه شوې. بلخوا د پاکستان غوره لیګ لوبې یعنې پیسل هم په تش میدان کې ترسره کیږي او ډیر بهرني لوبغاړي هم د پاکستان څخه خپل وطن ته لاړل. نو دوستانو ستاسو څه نظر دی چې د کرکټ بندول یا د کرکټ لغوه کول دا ښه کار دی د کرونا له امله او که نه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر من سره شریک. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.